د کاڼي کرښې یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې قدرمنو مینوالو سلامونه ښه راغلاست. تمه ده چې ټول برک روغ یاست. قدرمنو مینوالو نن غواړم د انسان د فطرتي جوړښت په اړه درته خبرې وکړم. دا چې موږ تاسې الله تعالی پیدا کړي یو، الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. الله تعالی فرمایي چې زما د قسم وي په زیتون باندې، په انځر باندې، دارنګه د تور په غر باندې او د مکې مکرمې په ښار باندې. بیا فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بېشکه ما انسان په ښایسته جوړښت سره پیدا کړی، انسان ته مې ښایسته قواره او قیافه ورکړې ده. تاسې وګورئ قدرمنو مینوالو، کله چې الله تعالی په څلورو مقاماتو باندې قسم یادوي او له هغه نه وروسته بیا فرمایي چې ما انسان ښایسته پیدا کړی دی، نو دې ته مو باید فکر وي هغه څه چې انسانان یې جوړوي، که په هغه کې موږ تاسې نیوکه کوو یا هغه ته ښه خراب وایو، دا به کومه بده خبره نه وي. که موږ ووایو چې د دې موبایل کیمره په سم ډول کار نه کوي، ښه کیمره نه لري، یا که موږ تاسو ووایو چې دا موټر ښه نه دی جوړ شوی، رنګ یې خراب ورکول شوی دی، نو دا به کومه بده خبره نه وي. ولې هغه څه چې الله تعالی پیدا کړي دي باید ډېر فکر مو وي چې په هغې باندې موږ تاسو نیوکه ونه کړو. یو څوک که خدای مکه معیوب یا معلول دی، موږ تاسې هغه ته د معیوبیت او معلولیت په سترګه باندې ونه ګورو. یو څوک که خدای مکه تور پوست یا سپین پوست دی، موږ تاسو سره باید دا په فکر کې نه وي چې یو څوک ولې تور پوست یا یو څوک ولې سپین پوست دی، ځکه دا هر څه الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی دغه لوروینه او پرزوینه پې کړې ده. تاسو وګورئ قدرمنو مینوالو، موږ تاسې ته الله تعالی دوه سترګې راکړي دي. دا دوه سترګې په دې معنا هم دي چې موږ تاسو باید ډېر نړۍ ته وګورو، خلکو ته وګورو، خلک له موږ څخه څومره غوره دي، څومره پورته دي، څومره پرمختللي دي، موږ څومره غوره یو، څومره پرمختللي یو، یا د خلکو څخه څومره په جګه یا ټیټه کچه کې موږ تاسې قرار لرو. موږ تاسو ته الله تعالی دوه غوږونه راکړي دي. معنا دا چې ډېر باید د خلکو خبرې واورو، ډېر باید خلکو ته متوجه اوسو چې خلک څه وایي، نړۍ څه وایي، د هغوی نظریات څه دي، کومې که د منلو وړ دي وایي منو، کومې که د منلو وړ نه دي زموږ په خیر نه دي، فکر کوو چې موږ له هغوی څخه ښه نظر لرو، هغه دې په نظر کې نه نیسو. دارنګه موږ تاسو ته الله تعالی دوه لاسونه راکړي دي. الحمدلله وګورئ زما دواړه لاسونه جګ جوړ دي، تاسې به هم همدغسې جګ جوړ لاسونه لرئ انشاءالله. دوه پښې راکړي موږ تاسو ته الله تعالی. دا په دې معنا چې موږ تاسو باید ډېره هڅه وکړو، ډېر کار وکړو، ډېر وګرځو، ډېر کار باید وکړو موږ تاسو. خو تاسو وګورئ الله تعالی موږ ته یوه ژبه راکړې، یوه ژبه په دې معنا چې موږ تاسو باید لږې خبرې وکړو. یوه معده زموږ ستاسو په بدن کې په دې معنا چې باید په ډېر احتیاط سره ورته موږ تاسې پام وکړو، موږ تاسو باید لږ خوراک وکړو. موږ تاسې که چیرې خدای مکه یوه سترګه ژوبلیږي یا کار نه کوي، دا بله سترګه هم د هغې په ځای کار کولی شي. که یو غوږ زموږ ستاسې کوڼ شي، دا بل غوږ د هغه په ځای یو څه مرسته کولی شي. یو لاس که زموږ ستاسې ژوبلیږي، دویم لاس د هغه په ځای باندې یو څه مرسته کولی شي. خو باوري اوسئ که چیرې زموږ ستاسې د زړه، معدې یا د ژبې په برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي یا ژوبلیږي، نو موږ تاسې بله ژبه نه لرو چې د لومړۍ ژبې کار دې ترسره کړي. موږ تاسې بدن کې دویم زړه نه لرو چې د لومړي زړه دنده دې ترسره کړي. نو زما موخه دا ده قدرمنو مینوالو، راځئ چې هغه څه چې یوازې یو لرو ډېر قدر یې وکړو او په ډېر احتیاط سره ورسره چلند وکړو. ژبه مو یوه ده، په احتیاط یې وچلوئ. معده مو یوه ده، کم خوراک وکئ. ژبه مو یوه ده، مخکې موږ ویلي کمې خبرې وکئ. نبي علیه السلام مبارک عادات داسې و چې هغه مبارک به کمې خبرې کولې، کم به یې خوراک کو، دارنګه کم به یې خوب کو. راځئ دغه عادات موږ تاسو په خپله هم خپل کړو. ضمناً تاسو وګورئ قدرمنو مینوالو، نه یوازې دا چې ځینې د بدن غړي، د بدن ځینې برخې اعضاوې الله تعالی موږ تاسو ته یوازې یو راکړي، موږ تاسو ته په نړۍ کې انسانان هم یو راکړي. تاسو فکر وکئ زموږ پلار یو دی، ډېر قدر یې وکئ. زموږ مور، موږ یوه مور لرو، ډېر قدر یې وکئ. موږ تاسې که 15 ورونه لرو، 15 ورونه، باوري اوسئ چې د احمد په نوم به زموږ ستاسې یوازې یو ورور وي. موږ تاسې که 15,000 ملګري هم لرو، خو باوري اوسئ چې د احمد په نوم به زموږ یو ملګری وي. او که چېرته بل احمد وي نو هغه به بل احمد وي. معنا دا چې موږ له هر انسان سره چې مخ کېږو په دې نړۍ کې، دا انسان یوازینی انسان دی. نو د هر انسان په خپل ځای کې قدر وکئ، د هر انسان په خپل ځای کې احترام وکئ، هېڅکله یې مه خفه کوئ. تاسو وګورئ زموږ رب یو دی، زموږ رب یو دی. د خپل رب ډېره پالنه وکئ، د هغه د اوامرو ډېر اطاعت وکئ. نو زموږ د نننۍ ویډیو د کاڼي کرښې په دې برخه کې زموږ اصلي موخه دا ده چې راځئ قدرمنو مینوالو چې د خپل انساني فطرت له مخې ژوند وکړو.
هر انسان سره چې مخ کېږو دا یوازینی انسان دی، داسې بل انسان په دې نوم، په دې خواصو، په دې ځانګړتیاو نه لرو، د هغه په هغه خپل ځای کې قدر وکړو. زموږ ستاسو د بدن ځینې غړي چې موږ ته الله تعالی یو راکړي، په ډېر احتیاط سره د هغه سره چلند وکړو، په ډېر احتیاط وکاروو. زموږ ژبه باید په ډېر احتیاط وکارېږي، زموږ فکر باید په ډېر احتیاط سره وکارېږي. او هغه غړي، هغه د بدن اندامونه چې الله تعالی موږ ته دوه راکړي دي، دا په دې معنی چې موږ تاسو باید هغه لږ څه ډېر وکاروو. سترګې د نورو څخه د الهام اخیستلو دپاره وکاروو، غوږونه د نورو د خبرو اورېدلو دپاره وکاروو. که په یو مجلس کې ناست یو، غوره دا ده چې ډېر باید د خلکو خبرې واورو، خپلې خبرې لږې وکړو، ډېره هڅه وکړو، ډېر وګرځو، ډېر کوښښ وکړو، دا به زموږ ستاسو د بریالیتوب راز وي. نو قدرمنو مینوالو، کومې خبرې مې چې درته یادونه وکړله دا زه نه وایم، دا د کتاب خبرې دي او ټولې د کاڼي کرښې دي. تمه ده چې نننۍ د کاڼي کرښې به تاسو دپاره په زړه پورې وي. زموږ د فیسبوک پاڼې څارونکي یا فالوورس به اوسئ انشاءالله، او زموږ په همدغه نوم چې د کاڼي کرښه ده یو یوټیوب چینل هم دی چې تمه ده تاسو به موږ هلته هم سبسکرایب او له نورو سره شیر کوئ. ډېره مننه. تر راتلونکې د کاڼي کرښې خپرونې ښې چارې. السلام علیکم.